شروع کولو سره غزل نه مخکې یو څلوري درته وړاندې کړم خدای دې وکړي چې ته به م خړه وبشي یا نه پوهېږم ولې چې دې کلي ته اوس نه راځي نه پوهېږم ولې چې دې کلي ته اوس نه راځي ورک پتنګ خفه دی له ډېوو سره یې هرې نه کړي او ولې د ساقي او د مسجد ترمنځ واټن غندو ولې د ساقي او د مسجد ترمنځ واټن غندو ولې مو شیخان له میکدو سره یاري نه کړي بس مننه نو یو غزل ده یا بیګا ډېوې را سره دومره همدردي وښوده ما چې لیکل غزل هغې را پاکولې اوښکي او یو د یارۍ زور و او بل په تقدیرونو باور یو د یارۍ زور و او بل په تقدیرونو باور د ژوند په ټال به مې په وار وار زنګېدلې اوښکي له غمه کړوپه شوه یاري یې تر سهاره نه وه له غمه کړوپه شوه یاري یې تر سهاره نه وه شمې غزل ته کتل ما به یې لیکلې اوښکي او سهار وختي رانه ډېوې په پټخلو پوښتل سهار وختي رانه ډېوې په پټخلو پوښتل د چا په یاد کې دي په مخ را څڅېدلې اوښکي او هلته به ټول خلک راجمع و له هر کلي نه هلته دوکانو په شنرخ به خرڅېدلې اوښکي ما هم احساس لرل له غمه به مې زړه درد وکړ د بڼو شاته چې به هر وخت ځورېدلې اوښکي ما د باران په شپه ژړل خو جاوید ونه لیدم د هرې سترګې له بڼو مې څڅېدلې اوښکي کور مو ودان خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي